وسوی د دانو یعنی ننکو او د زخم د پاره دعا. طریقه دی دا ده چې ګوته و معمولي لمده کې په لاړو سره بیا به ځمکه کېږي، دې سره چې کومه خاوره راوچته شي هغه به د په دې بدن دا ګوته ایسې کېږي او دا ذکر به ورسره ووایي. عائشة رضی اللہ عنہ روایت راوړی چې دا امام مسلم راوړی دی، وی کان اذا اشتکى الانسان الشیء منه او كانت به قرحة او جرح، کله به چې یو انسان باندې دانه یا به دانه راوخته یا به زخمي او شکایت به وکړو، قال النبي صلی الله علیه وسلم باصبعه، نو رسول صلی الله علیه وسلم خپله د شهادت دا ګوته په ځمکه کېښوده. او د دې موږ وضاحت مخکې کړی و، ما ته ښکاري د مشکات په درسونو کې. او دا ذکر به وي بسم الله، په مدد د نوم د الله سره، تربة ارضنا، زمونږ د ملک خاوره ده، بریقة بعضنا، په منځ کې د یو کس په لاړو سره، لیشفى سقیمنا باذن ربنا، زمنګ مریض ته به شفا میلاویږي په اجازت د رب زمنګه، یا چې شفا هغه ته میلاو شي په اجازت زمنګ د رب. طریقه دې دا ده چې ګوته و معمولي لمده کې په لاړو سره بیا به ځمکه کېږي، دې سره چې کومه خاوره راوچته شي هغه به د په دې بدن دا ګوته ایسې کېږي او دا ذکر به ورسره ووایي. او په دې ځمکه کې هم ګوره الله په دې خاوره کې الله ناشنا اثر اچولی دی، د دې سره زخم راټولیږي. او دا تپوس د هغه چا نه وکړي چې کوم مشران یې په هغه وخت کې دا دوایانې او دا طب او ډاکټري دومره مخکې نه وتلې، یو طریقه دا وه. نو ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه استعمالوله، او دا به ورسره بسم الله. ګوره شروع د الله په نوم سره کوي، ښه، بسم الله. دې سره دړي وړي شي عقیده د هغه ټولو خلکو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی هغه مختار کل دی، چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ټول اختیارات دي، دلته هغه بسم الله بیا ویلی وي، خو به داسې به ویله چې زه وله شفا ورکړم. او بیا یې په اخره کې ووایي لیشفى سقیمنا باذن ربنا، چې زمونږ دا بیمار ښه شي په اجازت د الله. دا دعا به څوک وو؟ بارک الله فیک. بل څوک به کتاب نه ووایي، هېڅ خبره نه، ته نه تا یې ووایه، ته ووایه، ته ووایه دا پال مات که. بإذن ربنا. بل څوک؟ بارك الله فيك، ما شاء الله.